دا خو د ضلع 400 سره بیا سړیرو ګل آباد پل او هغې سره خوا کې امین جان کلی دلته دا مسجد جوړیږي. نو چې ملګرو ته لوکیشن معلوم وي که څوک په خپله راځي موږ د دې شوق نه لرو چې یاره څوک وایي چې یاره مطلب پیسې به دوی له ورکوو. موږ له څوک پیسې نه راکوي خو چونکې زمونږ چې کوم سریا خښته سیمټ دا شیزونه لګي نو کم از کم چې یو سړی وي موږ په خپل لاس راوړی شو بلکل راتلی شي ځای هم کتی شي او په خپل لاس پکې چې دی کار هم کولی شي. ډېره مهرباني جزاکم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو ستاسو ورور عبدالجلال خیرخوا یو وارې بیا ستاسو په دروند خدمت کې حاضر شو. څنګه چې تاسو ته پته وخت په وخت دغه خورونې ستاسو تر څنګ در رسي. نن په داسې یو ځای کې ولاړ یو چې هلته مسجد جوړیږي، د الله رب العزت کور جوړیږي. د هغې کلي د جومات امام حضرت مولانا محمد داود جان صابر صاحب هم ولاړ دی، د کلي نور ګڼ شمېر مشران هم ولاړ دي. د مولوي صاحب محترم سره به خبرې اترې کوو. راځئ موږ سره اوسېږئ. السلام علیکم مولوي صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. څنګه جی خیر؟ الحمدلله. اول خو ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له وخت راکړو دلته کې رالی او زموږ د اواز چې تاسو مخکې رسوئ. دا تقریبا 14 نوي مرلې ځای دا جوړیږي او دې کې انجینرانو چې کومه خبره کړې ده کومه نقشه باندې د مسجد جوړیږي تقریبا 80 لاک یا 85 لاک روپۍ په دې باندې خرچه راځي. نو زه خپله دلته کې د 100 کالونو د 9 کالونو دلته امامتي کومه او دا چې دی ډېر غریب کلی دی، د ټول غریبانان پکې اوسېږي. امین جان کلی او تر اوسه به تاسو موږ پوره اډرس هم وایو. نو دا خلک چې دا ډېر زیات غریبانان دي، دوی چې کوم وس و هغه یې وکړو او نور موږ لګیا یو یاره چې خلکو سره خبره وکړو چې دې مسجد کې سریه لګي، خښتې پکې لګي، سیمټ پکې لګي. 80 یا 85 لاک روپۍ په دې لګي. تر اوسه پکې څه چنده چا کړی دی؟ یاره اوسه پورې تقریبا 15-16 لکو روپو پورې د خلکو چې کومې رابطې دي او یا چا څه راکړي دي نو دغه 15-16 لکو ته رسي. مولوي صاحب محترم، په جومات کې یو مسلمان یو مؤمن خور یا رور مسافر یا په ملک دننه یا بهر څومره چې دي دوی پکې د خپل طرفه مدد وکړي، په هغې باندې رڼا واچوي، الله رب العزت څه انعامات احسانات ورکړي. نو دا خو واضح خبره ده، روایاتو کې راځي، حدیث مبارک دی، نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د الله په کور کې د مرغۍ د جال عمره همت وکړي، هغې کې کار وکړي، الله پاک چې دې بنده دپاره په آخرت کې په جنت کې یو ډېره لویه بنګله چې د هغه تیاروي. نو زه وایم دې نه زیات څه کیدی شي، څوک پکې لګیا دي خښتې راوړي، څوک چې لګیا دي بنیادونه کوي. دا اوس هم زموږ د مقتدیان تاسو کتی شئ دوی سره بیلچې او دا شیزونه ورسره لاس کې دي، مشران هم ټول ولاړ دي همدغه لګیا یو بنیادونو کې، هر یو کس راځي خپل همت کوي. نو د مرغۍ د جال عمره کار خو نه کوي، الحمدلله ډېر کوي، لګیا دي د سار لګیا شوي د اوسه پورې او دغه مختلف مقتدیان راځي دلته خپل همت کوي او هر یو د خپله سینه ډبوي چې انشاءالله موږ آخري وخته پورې همت کوو، لګیا به یو، کار به کوو، څوک د لاس خپو خدمت کوي او څوک چې دی پیسې رالیږي. نو دغه یو ترتیب روان دی. قدرمنو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته د هغې مبارک دور نه د مساجدو د جوړولو یو ترتیب را روان دی او تر ننه پورې چې مساجد جوړیږي، مراکز جوړیږي او څومره چې د دین د خانقاګانې جوړیږي او پاک ځایونه جوړیږي، پای کې چې مؤمنان مدد کوي، الله رب العزت هغوی له یو په سله باندې بدلې ورکوي. څومره کتونکو کې چې زما څومره خویندې میندې دي، ورونه بیګان دي، مسافر دي، په ملک کې دننه دي او هغوی سرمایه دار دي، الله رب العزت ورله وس ورکړی دی، نو ضرور دا چې د خپلې حصې کار په دې مسجد کې وکړي، اکو د نغدو په شکل کې، کو د سریې په شکل کې، د سیمټ په شکل چې څومره څه کیدی شي. د مولوي صاحب محترم دغه نمبر به هم ووایي په دې سکرین مخکې استاد محترم حضرت مولانا داود جان صابر صاحب خبرې وکړلې او زموږ د جومات امام دی. بس د هغې نه بعد زما خبرو څه ضرورت هم نو، لیکن زما ورور عبدالجلال خیرخوا صاحب تپوس وکړو نو زما ټولو مسلمانانو ته دا یو عاجزانه درخواست دی چې په دې جومات کې هغې څومره وس کېږي هغه وکړي، ځکه رسول الله مبارک فرمایي من بنا لله مسجدا بنا الله بیتا فی الجنه، وی چا چې جومات جوړ کړ الله جل شانه به وله په جنت الفردوس کې کور جوړ کړي. نو محترم عزیزانو، معلومه دا شو چې الله جل شانه به وله جنت ورکړي. نو دا کم خلک چې په جومات کې څومره مدد کوي، مالی جانی او تعاون کوي، نو دا د هغوی دپاره د خپل ځان دپاره ګټه ده او بلکې د جنت ذریعه به وګرځي. نو څومره بهر ممالکو کې مسافر زموږ دا کم د دوی چې دا پروګرام وکړو ویډیو کا او دا ګوري، نو هغوی ته هم دا درخواست دی چې د خپل ځان دپاره مخکې سو یو سي او موږ او تاسو ټول، بلکې زه به پکې هم خپل خدمت کوم او مولوي صاحب محترم پکې به هم کوي، داسې ټول مسلمانانو ته دا درخواست دی. مولوي صاحب محترم خپل نمبر پکې لږ ووایه.
زما نمبر دی 0315 942 342 8. قدرمنو کتونکو څوک چې هم خپل مدد کول غواړئ او په هر څه شکل کې چې وي څنګه چې ما ووي مخکې نو په دغه نمبر تاسو رابطه کولی شئ او د مولوي صاحب محترم سره کو یعنی مطلب تاسو پیسې را لېږئ د بار ملک نه او دلته راځئ په خپله پکې څه هیلپ کوئ په هر یو شکل کې چې وي دغه ټول مشران د کلي مشران ولاړ دي دغه ملګري پکې سار داسې لګیا دي کارونه کوي. السلام علیکم اسیب صاحب. وعلیکم السلام. څنګه روغ خیر دی. کتونکو ته څه ویل غواړئ جی؟ بس کتونکو ته زمونږ دا اپر دی چې الله کور جوړېږي او دې کې خپل تعاون وکړي د زړه اخلاص. کتونکو دا ویل غواړم چې خپل همت وکړي او څه ناڅه پکې د الله پر ادا ورکړي چې دا کور الله جوړېږي. نو بس د مولوي صاحب د خبرو نه بعد خو زمونږ د وینا څه ضرورت نه رغبه به تاسو ته په ښکاري په هغه باندې دا بنیادونه دي او دا میدان دی بس دې لپاره د مدد ضرورت دی چې چا څه وس کېږي نو ځان دپاره دا به جوړ شي مطلب دا څوک به خدای پاک پیدا کړي دا به جوړ کړي خو لکه مطلب دا چې موږ هم ځان د دې انشاءالله چې د دغې مشرانو په دعاګانو کې به م یاد یې الله دې وکړي چې کوم کتونکي دي اورېدونکي دي نو چې زموږ په دې مسجد کې ضرور خپل حلف او مدد وکړي الله رب العزت په ولا د خپل شان مطابق بدلې ورکړي. ګرانو کتونکو مینوالو چې کوم ځای هم بیا ښاد آباد بریالي ننګیالي اوسئ اوس راکړئ مال اجازت د دوی الله په امان.